او خزر دا خبره په غور سره واوري کچیرته تاسو کې لګه دینداری وي نو برای مهرباني وکړئ چې خپل خاوند ته هم ترغیب ورکړئ د دین په معاملې کې د هغه سره مدد وکړئ لکه یو حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي الله تعالی د رحم کې په هغه سړی باندې چې هغه خپل خزر تهجد لپاره راپاسوي او که هغه نه راپاسيږي دغه په مخ باندې او بچړاو کی دغه شان په خزه هم د الله تعالی رحمت وي چې خپل خاوند پاسوي او که هغه نه پاسيږي نو دغه په مخ باندې او بچړاو کی او خزله پکار د خپل خاوند ته د تلقین ورکی چې موږ له حلال رزق بندوبست وکا د حرام نه موږ هم وساته خپل ځان تر نه هم وساته دغه شان کچرته خاوند په نوافل باندې ولاړ وي نو پکار د چې ته هم دا غسره ودرېږي او نوافل وکي که هغه نفل روجي نیسي نو ته هم نیسه او بل خبره دا ذهن کې وساتئ چې د خپل خاوند د مال حفاظت وکړي د دې په اړه کې رسول الله مبارک فرمایي وان غاب عنها نصحته في نفسها وماله بهترین زنانه هغه ده چې کله خاوند کور موجود نه وي نو هغه د خپل ځان او د خاوند د مال حفاظت کوي نو برای مهرباني کتاسو کې لګ د دین جذبه وي نو خپل خاوند هم دین طرف ته مایل کوي خپل خاوند ته کوم د لاس کې جنماز ور کوي او دغه شان په خپل خاوند زور راولي ځکه د خزه خبره د خاوند لپاره ډیره مؤثره وي په خپل خاوند باندې ډیر زیات اثر کوي لکه کچرته خزه هم بيدینه شي خزه ور باندې هم چوب شي نو یقینا دوانه بیا د جهنم مستحق وګرځي لہذا خزو ته نصيحت ده چې تاسو د خپل خاوند خیرخواهي ولټوي هغه دین طرف ته وبالئ